د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلین وایي چې د دې ادارې د تخنیکي معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو 10 میاشتو کې د تیر کال په پرتله هیواد کې د هوا د ککړتیا کچه راټیټه شوې او په دې برخه کې هڅې دوام لري. د دغه ادارې د هوا د ککړتیا د مخنیوي برخې مسؤل انجینر توپان جبران وایي دوی له تیرو 4 میاشتو راهیسې په څلګونه کارخونې، اپارتمانونه او هر هغه ځایونه چې د هوا د ککړتیا لامل کېدل څارلي دي. نوموړی دغه راز زیاتوي امسال نسبت به سال گذشته سطح آلودگی را رو به کاهش نشان میده که خوشبختانه ما نتیجه کار خود میبینیم که مفتشین اداره محیط زیست و ادارات زیربط در قسمت کاهش آلودگی هوا و نصب فیلترهای تصفیه دود زمان که اینا اقدام کردن، خوشبختانه نسبت به سال گذشته آلودگی هوا رو به کاهش است. انجینر توپان جبران دغه راز وایي له تیرو 4 میاشتو راهیسې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شاوخوا 250 اپارتمانونه سروې کړي چې له دې جملې ځینې فلټرونه نصب کړي او هغه چې فلټرونه یې نه و نصب کړي ترې تعهدونه اخیستل شوي چې باید ژر تر ژره فلټر نصب ترڅو د هوا د ککړتیا اثرات راکم شي. اداره ملی حفاظت محیط زیست تا 4 ماه گذشته بیشتر از صدها فابریکه، بلند منزل و اصناف مختلفه که باعث آلودگی هوا میشد اینا نظارت کردن. مفتشین اداره ملی حفاظت محیط زیست از طرف صبح و از طرف شب مطابق پلان عملیاتی 6 ماه که طرح کرده گشت و گذار دارند در صورتی که منابع آلوده کننده را اینا تشخیص میتن از اونا تعهد گرفته میشه. در صورتی که به تعهد عمل نکنن فعالیت از اونا برای 1 روز متوقف میشه که خوشبختانه ما طی 4 ماه گذشته تقریبا بالاتر از 250 بلند منزل ما سروی کردیم که اکثر زیادش فیلترهای تصفیه دود از اینا فعال بود. اونایی که فعال نبود ازشان تعهد گرفتیم. د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان په دې اند دي چې په هیواد کې صنعتي فعالیتونه، غیر معیاري ترانسپورت، د بې کیفیته سونتوکو استعمال، د سړکونو خرابوالی، اقلیمي بدلون او ګڼ نور هغه عوامل دي چې د هیواد په لویو ښارونو کې د هوا د ککړتیا لامل کیږي. د دې ستونزې د حل لپاره خلک غوښتن لري چې حکومت او نړیوالې ادارې د هوا د ککړتیا د کمولو لپاره مؤثر تدابیر ونیسي.